السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترم دوستانو، در هر څه مخکې زموږ د آنلاین پښتو فارسي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د घंटी نشان پر ووهئ او لایک یې کړئ چې هر څه مخکې زموږ په زړه پورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمین، وزاره خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. ګرانو محترمین، وزار نن تاسو ته په دې باره کې ویډیو اپلوډوم چې موږ څنګه کولی شو چې د لاس په ذریعه باندې د موبایل د مخ د نوړه چې دا ور بند کړو، یعنې سکرین ور کلپ کړو او برته نوړه ور خلاص کړو. موږ څنګه کولی شو او هغه د کوم اپلیکشن د لارې څخه کولی شو، موږ څنګه کولی شو هغه دغه لارې چې خپل د موبایل د سکرین د نوړه د لاس په ذریعه باندې کلپ کړو. نو ګران دوستان، د هر څه نه مخکې موږ تاسو راځو فروشګاه یعنې پلی سټور ته راځو. کله چې رالو په سرچ ځای کې به واو ټو انلاک سکرین پر دغه باندې دغه سپیلینګ به په سرچ کې. نو کله چې موږ ګران دوستان دلته به راسو، لاندې به راسو، نو ګران دوستان دغه اپلیکشن دی، تاسو ورته وګورئ موج به باز یعنې صفحې نمایش خاموش. دغه اپلیکشن به ګران دوستان موږ تاسو را ډاونلوډ کړو. په هغه انګلیش ته سرچ ووایي، خو داسې فارسي دغه خپله راځي. دغه اپلیکشن چې مو را ډاونلوډ ګران دوستان، دغه اپلیکشن لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې هم در کوم چې د وسایلو لپاره د وسایي چې تاسو په وسه او اسانه دغه اپلیکشن لاسته راوړئ. نو ګران محترم دوستان، ته راځئ نن وګورو د دې استعمال وګورئ، د استعمال څنګه استعمال کړو. نو ګران محترم دوستان، موږ تاسو ته چې رالو دغه اپلیکشن ګوره ما را ډاونلوډ کړی، تاسو هم را ډاونلوډ کړئ او نصب یې هم کړئ. د استعمالېدو چا مې درکړم ګران دوستانو، د موبایل را خلاص کړئ. کله چې مو دغه اپلیکشن را خلاص کړئ، هلته سټارټ هم لیکل شوی ګران دوستانو، او دلته دا شیان ورسره راغلی. د هر څه نه مخکې موږ تاسو راځو باید پر دغه واو ټو لاک سکرین پر دغه باندې به دغه به را خلاص کړو. په دې ځای چې مو را خلاص ګران دوستانو، دلته دا صفحه موږ راځي بهر دلته چې را خلاص دلته به اوکې ووهو. چې اوکې مو ګران دوستانو دې ځای ته راځي چې رالي، دلته فعال سازي لیکل شوی دی، پر دغه فعال سازي باندې به کلیک کړو. کله چې پر دغه فعال سازي کلیک ګران دوستان دا خلاص و، نو بیا وروسته موږ تاسو راځو پر سټارټ باندې به ووهو. کله چې مو سټارټ باندې وګران دوستانو، نور نو تاسو راځي موږ تاسو په کمرې ته ولاړو، په بل موبایل کې نور کار په بل موبایل کې ځینې اخو. نو ګران محترم دوستان، ته راځئ بل کمرې ته ورواړو. نو ګران محترمین دوستان، تاسو ورته وګورئ موږ تاسو ته هر څه مخ دلته باید راځو دا صفحې ته چې رالو. دلته چې رالو ګور دوستان، دلته دا واو ټو لاک سکرین دا چې مو خلاص کړي، بیا به هلته سټارټ باندې به کلیک ووهو. کله چې پر سټارټ باندې کلیک وکړئ تاسو ورته وګورئ واو ټو سکرین دا خلاص و. دا چې را خلاص و، بیا ګران دوستان دلته موږ تاسو ورته راسو دلته صفحې ته ګوره، یو ځل لس په کشتوب سره یو دا د خلاص و، بیا په یو ځل سره بند شو. دا چې ګران دوستان دا درې خانې نور دي، هغه موږ نه دي اون کړي مو نه دي، او دا درې خانې په اون کېدو سره ګران دوستان دا درې سره خانې ګوره، دا درېیمه خانه اوس هم دا درې خانې په اون کېدو سره اوس په یو وار سره نه کلپ شي، په دوه واره سره کلپ شي. تاسو ورته ګران دوستان یو وار دوه وار ګوره، په دوه واره سره دا کلپ شو او په دوه واره سره برته دا را خلاصېږي. څنګه موږ دوه واره چې براس پر تاو کړو دا را خلاصېږي. نو ګران محترمین دا ډېر ښایسته په زړه پورې اپلیکشن دی. نو تاسو راځئ، نو ګران دوستان تاسو ورته وګورئ دا ډېر ښایسته او په زړه پورې اپلیکشن دی. نو دا زه خپل په دې موبایل کې چې دا اوس زه په دې څه کار اخلم، نو ګران دوستان دا ما اون کړی مې دی. او دلته راځم پر دغه اوس سټارټ دی، پر دغه سټارټ باندې کلیک کوم. نو ګران دوستان دا اپلیکشن ما ته هم په دې موبایل کې را خلاص و. چې را خلاص و تاسو ورته ګران دوستانو زه یو ځل پر دې موبایل پر مخ باندې لاس تېروم، ګوره چې کېږي که نه کېږي. نو ګران محترمین وزار را چې ما لاس پر راتېر کړې هغه ویډیو بنده شوه. نو اوس ګران دوستانو دا ډېر ښایسته او په زړه پورې اپلیکشن دی. نو تاسو د تجربې لپاره یو پلاګر سره کې دغه اپلیکشن را ډاونلوډ کړئ او بیا وګورئ چې آیا دا څنګه دی. که چیرې ستاسو موبایل هم کلپېدی او تاسو ته هم خوند یې درکړي او په زړه پورې اپلیکشن و، ورسره کې په کمنټ کې دا ولیکئ چې ډېر ښایسته او په زړه پورې اپلیکشن و. که چیرې تاسو ته هم خوند درکړي او که چیرې مو خوند در نه کړي او سر مو نه په خلاصېدی، نو ګران دوستان هم په کمنټ کې راته ووایاست چې زموږ سر په خلاص نه شوی. نو ګران محترمین وزاره داسې نورو په زړه پورې او د ناولدو ویډیو لپاره موږ تر ټولو غټ چینل آنلاین پښتو فارسي یوټیوب چینل دغه سبسکرایب کړئ، د घंटी نشان پر ووهئ او وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه مخه موږ په زړه پورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. والسلام.